سلام دوستانو، الله پاک مو جوړ او روغ لرم. الله پاک مو د صحت او عافیت په جامو کې ولرم. الله پاک مو له هر غم او مصیبت څخه په امان کې وساتم. الله پاک مو د ژوند او زندګۍ ټول حاجتونه در پوره کړم. که د چا په زړه کې شرعي ارمان وي، هغه که د هر شي وي الله پاک دې ورپوره کړي. ونیسي ارمان شرعي ارمان وي. دوستانو، نن راځم له یو نوې وظیفې سره. وظیفه در سره شیروم. وظیفه ده د باد بواسیرو په برابر کې. بواسیر یو خونی بواسیر راځي او بل بادي بواسیر راځي. دا نن چې کومه وظیفه در سره شیر کوم دا د خونی بواسیرو لپاره ده. په خونی بواسیرو کې ډیر کار کوي. بواسیر ډیره بده بیماری ده، ډیره بیکاره بیماری ده. انسان دی الله پاک ځینې وساتي. انسان ډیر ورسره په مشکل کې وي. الله پاک دی انسان له هر قسمه بیماری څخه وساتي. خو لیکن دا د بواسیرو د خونی بواسیرو ډیره سخته بیماری ده. نو غواړم چې نن د دې خونی بواسیرو په برابر کې یو وظیفه در سره شیر کما. انشاءالله الرحمن په خونی بواسیرو کې به ډیر کار کوي. وظیفه ده د قرآن کریم آیاتونه. دا آیاتونه مبارکان به وایي په پایبندي سره. انشاءالله الرحمن الله پاک به له دې مشکله له دې بیماري څخه خلاص کړي. آیاتونه دا آیاتونه دي. وظیفه دا وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دا آیاتونه بوایس. د دې آیاتو مبارکانو ورد او وظیفه به کوي له هر لمانځه څخه وروسته. الله پاک به مو له دې مشکله، الله پاک به مو له دې مصیبته، الله پاک به مو له دې بیماري څخه خلاص کړي.